اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګران زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ به وئ. نن موضوع ده په دایره د مرسوم څلورزولي ځانګړتیا، په دې معنا چې که موږ په دایره کې یوه څلورزولي رسم کړو په داسې ډول چې دغه دایره د څلورزولي د رسم څخه تېره شي، نو د دې څلورزولي د مخامخ زاویو مجموعه به د هر وخت لپاره 180 درجې وي، چې دا پخپله یوه قضیه ده. نو غواړو د خبره ثبوت کړو. نو د دې ثبوت لپاره له همدې شکل څخه کار اخلو. ABCD یوه څلورزولي ده. ترسیم دا شوی دی چې د دایرې مرکز د D او B رسمونو سره نښلول شوی دی. پورته خواته مرکزي زاویه O1، ښکته خواته مرکزي زاویه O2 ده. مرکزي زاویه د خپل مخامخ قوس سره مساوي وي او محیطي زاویه د خپل مخامخ قوس د نیمه‌ای سره مساوي وي. A او C محیطي زاویې دي، O1 او O2 مرکزي زاویې دي، او د مرکزي زاویو مجموعه د تل لپاره 380 درجې وي. نو دې خبرو پام سره دغسې کولی شو ولیکو. O1 زاویه جمع O2 زاویه مساوي کیږي 380 درجې، ځکه دغه دواړه مرکزي زاویې دي، نو د دوی مجموعه 380 درجې کیږي. مرکزي زاویې مو یادونه وکړئ د خپل مخامخ قوس سره مساوي وي، نو داسې کولی شو ولیکو چې O1 زاویه مساوي کیږي BAD قوس سره او O2 زاویه مساوي کیږي BCD قوس سره. A زاویه چې محیطي زاویه ده د خپل مخامخ قوس د نیمه‌ای سره مساوي کیږي، نو کولی شو ولیکو چې A زاویه مساوي کیږي 1/2 BCD قوس. C زاویه هم یوه محیطي زاویه ده، کولی شو ولیکو چې C زاویه مساوي کیږي 1/2 BAD قوس. دلته که A زاویه د C زاویې سره جمع کوو، نو داسې کولی شو ولیکو چې 1/2 BCD پر ځای O2 زاویه ولیکو، O2 زاویه جمع نو د C زاویې پر ځای 1/2 BAD پر ځای O1 زاویه لیکو، O1 زاویه په دواړو کې 1/2 شریک نیسو، په قوس کې لیکو چې O2 زاویه جمع O1 زاویه. نو دلته به د A او C زاویو مجموعه مساوي شي 1/2 O2 جمع O1 څو کېده 380 درجې، پر ځای لیکو 380 درجې. 380 درجې که په دوه ویشل شي 180 درجې کېږي. نو ویلی شو چې د مرسوم څلورزولي د مخامخ زاویو مجموعه په یوه دایره کې 180 درجې کېږي. یو څو نوره خبرې په ذهن کې وساتئ. منظمه مزاله. منظمه مزاله هغه شکل ته ویل کېږي چې په هغې کې ټولې زولو او زاویې سره مساوي وي، او د مزاله لپاره شرط دا دی چې د زولو شمېر به 3 یا له 3 څخه زیات وي. په عموما کې تاسې دا خبره په ذهن کې وساتئ چې n لویه مساوي به د څو وي 3 وي، n د مزاله د زولو شمېر راښایي. نو دلته که یو مثلث په پام کې ونیسو، نو که په دا مثلث کې دغه 3 واړه زولې سره مساوي وي او همدغه شان دغه 3 واړه زاویې سره مساوي وي، نو موږ ویلی شو چې دغه مثلث یوه منظمه مزاله ده. نو دې ته ورته کولی شئ نوره منظمه مزالهګانې هم تاسې جوړې او ونوموئ. اوس که تاسې غواړئ چې د یوې منظمې مزاله د داخلي زاویو مجموعه پیدا کړئ، نو له دې فرمول څخه به کار اخلئ چې SN مساوي کیږي n منفي 2 ضرب 180 درجې. n د مزاله د زولو شمېر راښایي، S مجموعه راښایي. اوس که چیرې ووایو چې یوه منظمه مزاله ده هغه 3 زولي ده، نو د داخلي زاویو مجموعه به یې څومره وي؟ نو کولی شو ولیکو چې
اس 3 مساوي کیږي 3 منفي 2 ضرب 180 درجې 3 منفي 2 1 ضرب 180 نو کیږي 180 درجې په دې معنا شو چې د درې ضلعي منظمې مزاله د داخلي زاویو مجموع 180 درجې کیږي فرض کوو چې منظمه مزاله 4 ضلعي ده منظمه مزاله 4 ضلعي ده په داسې حالت کې که د داخلي زاویو مجموعه پیدا کول غواړو نو داسې لیکو چې 4 منفي 2 ضرب 180 درجې 4 منفي 2 2 کیږي 2 که په 180 درجو کې ضرب شي 380 درجې کیږي نو ویلی شو چې د منظمې 4 ضلعي د داخلي زاویو مجموع 180 درجې کیږي که له دې فرمول څخه د منظمه مزاله د ضلعو د شمېر معلومولو لپاره فرمول جوړول غواړو نو اول دغسې کوو چې 180 درجې قوس ور ضربوو خو مخکې له دې به چپې خواته ټول راواړو او دغه خوا به ای خواته واړو داسې به ولیکو چې n منفي 2 ضرب 180 درجې مساوي کیږي SN 180 که چیرې قوس ته ور ضرب شي نو دغسې کولی شو چې ولیکو 180n منفي 380 درجې مساوي کیږي SN سره 380 به د مساواتو ښی خواته واړو نو 180 درجې ضرب n به مساوي شي SN جمع 380 درجې دواړه خواوې په 180 درجو ویشو نو دغه جلا هم ورته لیکلی شو دا جلا هم ورته لیکلی شو نو دا به ختم شي n به مساوي شي SN پر 180 درجې جمع 380 درجې که په 180 درجو وویشل شي 2 نو د دې فرمول په مرسته کولی شو د منظمې مزاله د ضلعو شمېر پیدا کړو څه ډول متوجه شئ یوه منظمه مزاله ده د داخلي زاویو مجموعه مثال 380 درجې ده نو دغه منظمه مزاله به څو ضلعي وي فرمول مو دغسې ولیکلو چې n مساوي کیږي SN پر 180 درجې جمع 2 نو اوس n به مساوي شي SN پر ځای لیکو 380 درجې 180 درجې خپل لیکو جمع 2 380 درجې که په 180 درجې وویشل شي 2 کیږي 2 جمع 2 څو شي 4 نو ویلی شو چې منظمه مزاله به 4 ضلعي وي که د n ضلعي له یو راز څخه د قطرونو شمېر پیدا کوو چې د n ضلعي د یو راز څخه څو قطرونه رسمولی شو نو n منفي 3 فرمول څخه به کار اخلو مثال یوه n ضلعي چې ده هغه فرض کوو چې مثال 4 ده یعنې 4 ضلعي ده نو د دې د یو راز څخه د قطرونو شمېر که پیدا کوو نو دغسې به ولیکو چې 4 منفي 3 مساوي څو کیږي 1 په دې معنا چې د 4 ضلعي د یو راز څخه یو قطر رسمېدلی شي لکه په دې ځای کې دغه BD خط په خپله د دې 4 ضلعي یو قطر دی یعنې ویلی شو چې د یو راز څخه یو قطر په 4 ضلعي کې رسمېدلی شي او بل په n ضلعي مزاله کې له یو راز څخه د مثلثونو شمېر د هغې پیدا کولو لپاره n منفي 2 فرمول څخه کار اخلو n په خپله د منظمې مزاله یا په عموم کې د مزاله د ضلعو شمېر راښایي نو دلته که همدغه 4 ضلعي په نظر کې ونیسو نو د مثلثونو شمېر پیدا کولو لپاره به دغسې ولیکو چې 4 منفي 2 مساوي 2 دا په دې معنا چې د یو راز څخه په 4 ضلعي کې 2 مثلثونه رامنځته کیدی شي که دلته وګورو په خپله دغه BCD مثلث او ABD مثلث د دې یو ښه مثال دی ګران زده کوونکو درس یې همدومره بس وي که پوښتنې مو لرلې کولی شئ ما سره یې شریک کړئ تر هغې عالمو مل شه